د هیواد په ختیځ کې پروت ننګرهار د ختیځو ولایتونو ستراتیژیک اقتصادي او سوداګریز مرکز بلل کیږي. د همدې ارزښت له امله مرکزي ښار جلال آباد هم د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو راوروسته د ښار جوړونې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهد پاتې شوی دی. د جلال آباد ښاروالۍ په وینا تیرو 5 کلونو کې د راټولو کړو شاوخوا 2.6 میلیارد افغانۍ عوایدو له لارې د سړکونو، کانالونو، شنو ساحو، پلي لارو او نورو برخو کې شاوخوا 190 پراختیایي پروژې پلي کړي دي. ښاروالۍ وایي په دې موده کې د ښار ځینې هغه لارې هم بیرته پرانیستې دي چې په تیر کې د غصب له امله د خلکو پر مخ تړل شوې وې. د رونټې پروژه ده چې جلال آباد لپاره یو ښکلا هم ورکوي، خیاطي پروژه ده. کلای خیالي پروژه په شپږمه ناحیه کې 100 متره سړک، همداشان هغه سړکونه چې غصب شوي وو پلان نه و تطبیق شوی، هغه د غصب نه خلاص پلان تطبیق. لکه لنډ مثال به زوړ ښار و چې په زوړ ښار کې مختلف سړکونه د غصب نه خلاص شول، په اساسي ډول سره ورغول شول. هغه سړک چې د زندان خواته ده د جلال آباد ډېره ځای هم هغه سره کم شو، هغه د غصب نه خلاص په اساسي ډول سره ورغولی شو. د جلال آباد ښار سربیره د دې ولایت لرې پرتې سیمې هم د مسؤلینو له پامه نه وې لوېدلې. د ننګرهار کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست د مسؤلینو په وینا په تیرو 5 کلونو کې د دې ولایت په 22 ولسوالیو کې د 1 میلیارد او 440 میلیون افغانیو په ارزښت د پاکو اوبو 350 شبکې جوړې کړي، 220 نوي کوهي کیندلي او د اوبو رسولو په برخه کې یو شمېر نورې چارې هم ترسره کړي دي. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې په همدې موده کې د 908 میلیونه افغانیو په لګښت د سړکونو، استنادي دیوالونو، سربندونو، کانالونو او نورو برخو کې هم پروژې پلي شوي چې ورسره د یاد ولسوالیو شاوخوا 80,000 اوسیدونکو ته د څښاک پاک اوبو ترڅنګ ګڼې نورې اسانتیاوې برابرې شوي دي. دوی زیاتوي دغه پروژې تر ډیره په هغو لرو پرتو سیمو کې پلي کړي چې په تیر کې ورته سمه پاملرنه نه وه شوې. او دغه پروژې په هغه ساحو کې وي چې په جمهوریت وخت کې چا ورته لاسرسی نه لاره یا ورته د بېلابېلو عملونو د وجې نه کار نه و شوی، چې مثال هغه خلکو یا څوک لرل نه، یا واسطه نه لرله، یا غږ نه رسېده. نو الحمدلله د متوازن انکشاف د مخې هغو ته کار شوی ده. دغه موده کې ننګرهار د صنعت او تولید په برخه کې هم د پام وړ پرمختګونه کړي. د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو راوروسته په دغه ولایت کې له 200 زیاتې د خوراکي توکو، درملو، پلاستیک، فلزاتو، ساختماني توکو او جامو تولید په ګډون بېلابېلې نوې کارخونې جوړې شوي دي. د مسؤلینو په وینا د دغو فابریکو په فعالیت سره نه یوازې د کورنیو تولیداتو کچه لوړه شوې، بلکې زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. تاسو په جریان کې یاستئ چې په 4 کاله مخکې موږ په ننګرهار کې 200 فابریکې لرودلې، اوس د فابریکو تعداد 400 فابریکې ته رسېدلی ده. موږ په ننګرهار کې فعالې فابریکې لرو چې مستقیم ډول د زرګونو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې، چې دا د خصوصي سکتور څخه د اسلامي امارت د ملاتړ ښکارندویي کوي. دا یوازې د مسؤلینو وینا نه، بلکې د ننګرهار اوسیدونکي هم د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو وروسته په دغه ولایت کې د شویو پرمختګونو هرکلی کوي، خو له حکومت غواړي چې د پاتې نیمګړو پروژو چارې دي هم ژر تر ژره بشپړې کړي. بعض ځایونو کې لږ پراتو ولسوالیو کې د څښاک د اوبو کموالي له وجې خلک ډېر ستونزو او مشکلات سره تقریبا تاسو باور وکړئ 3 کیلومتره 4 کیلومتره به خلک پلي تله او هلته به خپل د اوبو د څښاک اوبو اړتیاوې پوره کولې، یعنې ماشومان، زنانه، دوی بازار. خو اوس په دې وروستیو کې اسلامي امارت د راتګ نه وروسته دغه ځایو کې هم یو شمېر پروژې په کار پیل وکړو او د هغوی دغه اړتیاوې پوره کړې. د اسلامي امارت تېره 15 کلنه په اقتصادي پالیسي ستایو او خصوصا چې خپله بودیجه یې د خپلو عوایدو نه تعمیر کړه، دا یو مهمه لاسته راوړنه وه. خو له دې سره موږ ځینې غوښتنې لرو چې هغه پروژې چې نیمګړې پاتې دي باید دغه پروژې بشپړې شي. لکه په ننګرهار کې بستریز کمپلیکس، همدارنګه د کابل جلال آباد لویه لاره او همدا ډول هغه ارمان چې خلک یې لري چې د کونړ اوبه مهار شي، په دغه سیند باندې د اوبو د یو برېښنا بند جوړول، دا غوښتنې دي موږ باید چې اسلامي امارت ته په خپلو راروانو پالیسیو کې په نظر کې ونیسي. ننګرهار د ختیځ زون د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو له مهمو مرکزونو څخه دی.
چې په تیرو 5 کلونو کې د ښار جوړونې، کلیوالي پراختیا او صنعت په برخو کې د پام وړ بدلونونه تجربه کړي، خو د دې پرمختګونو ترڅنګ د خلکو سترګې لا هم د ځینو پاتې پروژو بشپړېدو ته غړېدلې دي. عزیز الحسن نعماني، حریت راډیو، ننګرهار.